سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. جرمني په پښتو باندې د فروشان لوستونه دي. د Vorschriftzeichen برخه ده. د ترافیکي لیکدړه یا لیکنخه مونږ ته دا ښیي چې absolut halt verbot کله چې دا ترافیکي لیکدړه وه د هغې نه اخواته تاسو ته بیخي اجازه نشته ده چې هلته لا ودرېږئ. halt verbot پارک کول خو لرې خبره ده. یعنی absolutes halt verbot معنا ده چې دلته تاسو اجازه نه لرئ چې ودرېږئ. eingeschränktes halt verbot دلته دا معنا ورکوي چې تاسو کولای سئ ودرېږئ. یو څوک د موټر نه هلته کته کولای سئ، یو څوک بیرته موټر ته جګولای سئ، موټر درولای سئ، خو په هغه وخت کې چې ستاسو موټر هم ګل نه وي او تاسو باید په موټر کې واوسئ. که چیرې تاسو موټر نه ځئ او موټر ګل کوئ معنا ده چې تاسو موټر پارک کړی ده. دلته یوازې وایي eingeschränktes halt verbot. eingeschränktes halt verbot محدود وخت دپاره یا 2 3 4 5 د هغه وخته پورې چې تاسو کولای سئ نفر کته کړئ بیرته جګ کړئ، خو د موټر نه د کته کېدو ستاسو دپاره اجازه نشته ده چې تاسو موټر ګل کړئ او موټر نه لاړ سئ. Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone. دلته په یو منطقه کې یا یو منطقه عمومي کوڅه وي، په د هغې کوڅې په سر کې کله چې دا لوحه وي معنا ده چې ټوله کوڅه کې همدا قانون پلی کېږي. یوازې تاسو کولی سئ په دې اړخ کې د سړک په څنډه باندې موټر ودروئ او یو څوک کته کړئ یا یو څه راجګ کړئ، نو د موټر د پارکولو اجازه نشته. پام وي کله چې تاسو موټر ودروه، کلیم ترې وایستله، تاسو کته سولئ، موټر ستاسو پارک سو. که تاسو موټر نه بیرون ولاړ وئ هم هماغه معنا ورکوي. کله چې تاسو په موټر کې هستئ، کلي موټر کې وه، موټر چالان و، معنا دا چې تاسو هالتن کړی ده یا تاسو ودرېدلي هستئ. Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone. پای د یو زون یا د یوې منطقې چې هلته هالت فربوت و، هماغه د لنډې مودې لپاره د اجازې یا د لنډې مودې لپاره تاسو کولی سو هلته موټر ودروئ. نو دا د هغې زون یا د هغې ساحې پای ده. Fußgänger über Weg کله چې تاسو دغه زیبراشتغایفن یا دغه سپین خطونه د سړک په سر باندې ینئ، دا معنا ورکوي چې دلته د پلي تلونکو کسانو دپاره د سړک د اوښتلو ځای، پټه یا لاره ده. کله چې دا لوحه وي هالت لینیه، هالت لینیه دا هغه لینیه ته وایي چې دلته تاسو باید ودرېږئ. هالت لینیه ودرېدل، تاسو به دلته ودرېږئ. ګورئ تاسو ته هم د سټاپ شیلډ ده او دلته هم سټاپ شیلډ معنا ده چې تاسو دلته باید ودرېږئ، خو دلته دوی ته نسته ده. ګورئ نه دلته لوحه سته ده او نه دلته دوی ته دا هالت لینیه ده. دوی کولی سي په ارامه زړه باندې هم لاړ سي هم راسي، خو کله چې تاسو راځئ تاسو باید دلته ودرېږئ کله چې دغه خط و. Fahrstreifen und Fahrbahnbegrenzungen کله چې دغه سپین خط په سړک باندې وي، سړک یو سړک ده، 2 ځغاستلیکې لري، یو د تلو یو د راتلو. په دې وخت کې تاسو ته اجازه نشته ده چې دغه خط نه واوړئ اخواته. دې خط نه اوښتل منع دي. Einseitige Fahrstreifenbegrenzungen دلته د یو طرف نه یا یوې اړخ نه کولی سي موټر بل اړخ ته راواوړي او د موټر نه مخکې سي، هغه هم د چپ لاس ده. دلته بیا هم راسته لاس ته د اوښتلو اجازه نشته ده، ځکه دا مستقیمه یو خط ده. کله چې پرې خط وي هغه وخت کولی سي چې د یو خوا نه بل خوا ته واوړي د ضرورت په وخت کې. Pfeilmarkierung دغه تیرونه یا غشو ته وایي چې مونږ ته ښایي، لارښوونه کوي چې په کوم طرف ته مونږ کولی سو لاړ سو. که چیرې
مونږ غواړو مخامخ او یا هم راسته لاس سړک ته واوړو، باید مونږ دغه ځغاسلیکه ونیسو. که چیرې بیا مونږ غواړو چپ لاس ته واوړو، نو مونږ کولی سو دغه ځغاسلیکه وکاروو. تر دې ځایه پورې مونږ کولی سو د چپ لاس سړک نه هم دې خوا ته راواوړو. خو کله چې تاسې پورته ځئ دغه مستقیم خط ته رارسیږئ، بیا دلته تاسو اجازه نه لرئ چې دې سړک ته راواوړئ. تر دې ځایه پورې لا هم تاسو ته اجازه شته ده چې تاسو راواوړئ او خپل خط تبدیله کړئ. Vor Ankündigungspfeiler vor Fahrstreifenbegrenzungen oder Ende eines Fahrstreifen. معنا دا ورکوي دلته چې دا تاسو ته د دې لارښوونه کوي د سړک پورته یا راتنګیږي یا راوړکی کیږي یا یو شپور ختمیږي. Ende eines Fahrstreifen یا یوه کرښه ختمیږي. ګوري تاسو ته اشاره په دې کړې ده چې دا اړخ به نیسئ، دا نور هم دې خوا ته راتلونکی ده. کله چې دا مخکې ځي دا نور هم دې خوا ته راځي. Sperrfläche. Sperrfläche هغه ځایونه چې بند سوي دي، معنی یعنی هلته اجازه نشته ده چې هغه ساحه وکارول سي. لکه دلته دغه دومره ساحه چې ده د شپیر ساحه ده، د ساحه د کارولو نه ده. دلته نه موټر ځي نه موټر ودرېږي او نه دا ساحه کارول کیږي. Grenzmarkierung für Halt oder Parkverbot. کله چې دا نښې نښانې وي، اوس خو دلته هالتشتلې یا د بس د تمځای لیک نښه ده، خو ځینې وختونو کې هېڅ دلته داسې کومه بله نښه نه وي، یوازې دغه کرښې وي. معنا دا ورکوي چې دلته نه د ودرېدو اجازه شته ده او نه هم د موټر د پارکولو اجازه شته. دلته به نه موټر پارکوئ او نه به هم موټر ودروئ. کیدای شي د خطر امکان وي او یا هم کومه بله خبره. دا و د Vorschriftzeichen لیکدړو ټولې برخې. د نورو لیکدړو برخو ته بیا راځو. تر بیا ښې چارې.